أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن خامخبا بیامومی اشد الناس سخت خلقنا عداوتن په دشمنی کې للذین آمنوا لفاردا کسانو چې ایمان راوړل دي اليهودا يهوديان والذین اشرکوا کسانو چې شرک کړي دي ولتجدن خامخب بیامومی اقربهم مودتن نزدید دوینا په دوستانه کې للذین آمنوا د پاره دا کسانو چې ایمان راوړل دي الذین کسان دي قالو چې هغه وایي ان نسوارا چې مونږ نسوارایو ذالک دا زکا بأن منهم قسیسین بیشکا بعض دوینا طلبگار د حق دی ورهبانن او فران دی وانهم لا يستكبرون او یقینا دوی تکبر نکیا په دې آیت کې الله رب العزت د يهوديانو او د مشرکانو د مسلمانانو سره د دشمنی او سخواله او د نسواراو نرمواله هغه بیان کړی دی دا الله رب العزت زکه بیان کړي چې معرفت المدعوین فی باب الدعوه دعوت الی الله چې کې نو مدعوین چاته چې دعوت ورکول شي داغه حالت هغه پیجاندل پکار دي زکه سو بسخت وی سوک بنرمی نو چې ساخوی نو داغه سره په هغه لهجه کې هغه ته دعوت ورکول چې نرمی نو داغه سره نرمۍ کې هغه له دعوت ورکول لته وجنا مفسرین وایي چې ګورا علما دي هغه ته به یو شان خبره کولې شي عوام دي هغه ته بل شان نرم دی هغه ته بل شان خبره سخت دی هغه ته بل شان خبره کول پکار وی نو الله رب العزت مونږ ته انصاف خيو چې ټول يهود او نصارا دا گمراهان نه دي بلکې پدې کې خلق هغه هم شته مفسرین ذکر کیا چې یو په د نجاشی د حبشو نراغه نبی علیہ السلام په دی باندې سورۃ یاسین ولستا او وی جړل او اسلام راوړو او دا خو ډیر مشابه ده د هغه سنا چې نازلې دو په عیسی علیه الصلاۃ والسلام باندې او بیا علما وایي چې مراد د دینا ټول نسوارا اغندي لانهم فی عداوتهم للمسلمین کالیهود زکا ټول نسوارا دا په دشمنی کې د مسلمانانو سره داسې دي لکه يهود خو مراد
د دین هغه کسان چې ایمان راوړی و نو الله رب العزت داغي تعریف وکړو داغي صفت وکړو شان نزول د دې آیاتونو مبارکه او هغه داسره عروه ابن زبیر نه روایت دی نبی علیہ السلام عمرو ابن امیہ زمریتا یو خط ورکا او نجاشی ته ولېګو نجاشی خط ولستو جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه او داغه سره چې نور کم ملګریو مهاجرین او غیر او غختلا خپل علما خپل پیران غیر جمع کړه نو جعفر رضی الله عنه د سورته مریم تلاوت هغه شروع کړه نو نجاشی او داغه ټول ملګرو قران کریم باندې ایمان راوړو او دا غوی د سترګونه او روان شي سترګونه او روان شي کله چې نبی له سلام حبشو ته ملګری لېګل نو د قریشو کافرانو عبد الله ابن ابي ربيعه عمرو ابن العاص چې لا دغه ټیم کې دوی اسلام نو راوړل ډېری تحفې او هدیه ورکړل شي حبشو ته ولېګل چې دوی التلال نجاشی او د حبشو پادریان اغیرا پاسول چې د دې صحابه په خلاف شي جعفر ابن ابي طالب دراول کېدو د حبشو بادشاہ او د حبشو کسانو ته د اسلام او تشریح وکړه وضاحت وکړه چې اسلام څه ته ویل کېږي او د نبی له سلام او صفات واغه بیان کو او بیا د عیسی ابن مریم بارکه صحیح خبره صحیح عقیده هغه بیان کړله نجاشی او دا غملګری ډیر زیات او هغه متاثر شو او اسلام او هغه راوړو وانهم لا یستكبرون او یقینا دوی تکبر نکیا لتجدن شد الناس خام خبا بیا ممیسر دخل کلنا عداوتان په دشمنی کې للذین آمنوا د پارا کسانو چې ایمان راوړې دي الیهودا یهودیان والذین اشرکوا کسانو چې شرک کړي دي ولا تجدن اقربهم خامخبا ممیزیات و نزدیر دوینا مودتن په دوستانه کې للذین آمنوا د پاره کسان چې ایمان راوړي دي الذين کسان قالوا چې هغه وای ان نسوارا چې مونږ نسوارایو ذالک ادا زکا بان منهم قسیسین چې بشکا بازر دینا طلبگار د حق دی و رهبان او فران دی وانهم لا يستكبرون یقینا دوی تکبر نکیا اللهم واجرنا